السلام علیکم دوستانو، د جمعې د مبارک ورځ مو مبارک. نن د جمعې په دې مبارک ورځ باندې راوتلی یو د ګارډن ایټ 120 ته ځو. ډېر ښایسته ځای دی، تاسو بیا هم راسره وګورئ. د هغه بعده بیا ځو د خیره سره د برټش میوزیم ته، او زما سره د هغه شیخ محترم راسره دی. نو فلحال یو څه لاره د ټرین ده، یو ساعت لاره ده. د هغه بعده به موږ خپل منزل مقصود ته ورسېږو. د سلاو الیزابت ټرین نیسو، الیزابت ټرین سټیشن. دا د ټرین سټیشن دی. زموږ ټرین په 8 منټه کې راځي. دا د ټرین سټیشن دی. در څو چې هغه راځي دا به د ټرین سټیشن تاسو ته درښکاره کومه چې دغه لاین چې دی دلته چې دا نږدې ویني، دا د لیدنونه په لندن کې چې یو ځای و بل ځای د هغه دپاره استعمالیږي. که هغه طرف ته چې اوس ټرین په سپیډ کې را روان دی، زه به درښکاره کومه دغه ټرین. او دا بیا سپیډ ټرین دی، هوا دونه تیز ده تر دا ځای راغله. سپیډ ټرین دی دا چې د لندن څخه نورو ښارو ته ځي. دا د هغه لپاره دی لکه برمنګم و داسې نورو ځایو لپاره. د انتظار شیبې مو پای ته ورسېدلې. ټرین مو راغلی د خیره سره. بسم الله. او څنګه ښه خالي ټرین دی. اصل کې موږ دا پای ته راځو، پای ته هر وخت چې څوک نه وي، نو موږ دپاره بیا موږ رش نه وي. او سنټرل لندن اخوا ته رش ډېر، نو بیا رش وي. اوس اخوا ته خلک ډېر دي، موږ په دې خوا کې ناست یو. بېغمې یو څوک نشته. موږ د سلاو څخه ټرین ونیوی او ښکته کېږو دلته لیولپول سټریټ کې. تقریبا چې حساب یې کومه 1 2 3 4 5 6 7 8 سټاپه بعده ښکته کېږو. او دا 14 سټاپه چې دی تقریبا یو ساعت وخت نیسي، ځکه چې پر هر سټاپ باندې درېږي او ځای لرې دی. دلته خو نقشه وه کم یې پکښې راوستلې وه چې سفر کوي تقریبا ښه ډېر سفر دی. لیورپول سټریټ راورسېدی. دا زما څه نه ویل کېږي چې هغه چې شو څنګه لیورپول سټریټ مو راورسېدی. پشتورګي سټریټ ته معنا راورسېدلو. او دا زه جام د آی جی آی ګیم دی. دا لیورپول سټریټ علاقه ده. شیخ به لمونځ وکړي، بیا به زه لمونځ وکړم. وخت د ماښام دا داخل شوی دی وختي، لا قضا کېدو ته نږدې دی وخت چې لمونځ وکړو. بیا به د خیره سره ولاړ شو هغه خپل ګارډن ته. دا هغه انډه شیپ بلډینګ دی چې ډېر وخت به مو په ویډیوګانو کې لیدلی. دا همدلې په دغه لیولپول سټریټ کې دی یا د لیولپول سټریټ سره دی. ګارډن ته راورسېدو، خو د آسونه پر رش دی. ګوره په 9:30 بجې بندېږي، اوس 5 بجې دي پاو بالا، او رش دونه ډېر دی. دا ګرده خلک په کیو کې ورته ولاړ دي، په انتظار کې ورته ولاړ دي. او موږ به هم یو ګوړی انتظار ورته وکړو، کوم نصیب سوی وای ورتللی سوی وربسو. دا بیخي ډېر خلک ورته ولاړ دي. دا اصل خلک دي، دا اصل داسې مدونه مالوزي. ژر به کېږي. ته هلته کیو ونیسه، زه به پر دغه سر باندې ولاړ سم، و به ګورم چې ژر کېږي که نه کېږي. نو څه چم که ورته ځو، یا نو دوی ورته ولاړ دي. خامخا یو شی خو شته چې دوی ورته ولاړ دي. راسه یو ګوړی موږ هم ودرېږو. بل دغه ته هغسې وخت لرو، 2 ساعته وخت شته. تر هغه وخته به ودرېږو، شاید نصیب مو څه وي. انتظار مو پر ختمېدو څه دا دی. انتظار مو وکړي، تر دغه ځای راورسېدو چې بیخي ورنږدې یو. دونه خلک نه دي ولاړ. دغه دستې کېږي په 2م واري کې ورتللی شو. موږ شاته ښه ډېر لین بیا جمع شو. دا دې راورسېدلو. دا لیفټ کې مو پورته کړي، 10 کسان وخېږي، 10 کسان راکښته کړي. دا خورا تلاش شوې کیسه د سکیورټي ده. باید دلته چانس کېږدو، هلته سکینېږو، هلته وځو. 15 or 14 15 yeah 15. دا 15 ګارډن دی چې دغه هماغه ګارډن ته وپورته. تhank you. دا دی نو دا ځای ته راوختلو. دغه ځای دی ته موږ راتللو. دا سکای وبخښئ سکای ګارډن دا مخامخ دی چې اتېر وارې ورته راتلو نصیب مو نه و شوی. بل وار به بیا ورته راسو انشاءالله. دا د هغه سره نږدې یو ځای دی، هغه رقم دی. او نو ډېر لوړ دی، هغه ډېر خوندور جوړ کړی دی. خو دا هم
هغه رقم دی. اوس نو دا 15 منزل دی. په 15 منزل کې تاسو وینئ چې دا شینګیاره شنه شوې ده. دا بعد شان د یخ د لاسه وچ شوي هم دي. ښایسته یې جوړ کړی دی، ښه خوند کوي. ته دا ښایسته والا هم جوړه کړې ده، نرۍ والا د اوبو دپاره جوړه کړې ده. د هغه ځایه څه اوبه را روانې، دا رقم روانې، دغسې پسې ځي. هلته ایرپورټ ته چې دا تیارې را په هوا سي دا هم معلومېږي. دانه مانه پر دې خوا هم دغه دی ودانه بیا 15 منزل دی، دونه نه یې لوړ، خو بیا هم چې لاندې آشام ته ګورې ډېر کوچني کوچني معلومېږي. نو دغه نو تقریبا ګرده لندن یې داسې لاندې تر معلومېږي بلډینګانې شانې. دا یو څو مشهوره بلډینګونه و، تعمیرات هم د دا ځای تاسو لیدلی سئ، ویې ورکړي دي، لکه دغه انډر شیپ بلډینګ. د هغه چا خوا ته پسې ورتېر سو، هغه لندن برج هم د دغه ځای څخه معلومېږي. دا چې نو د ورځې راغلي وای ډېر ښایسته معلومېدی، د لمر رڼا کې ښه خوند کوي. دا ګلانو شان د دې چاته هغه د یخ د لاسه وچ شوي دي، دغه درخت یې هغه ډوم دی چې زیات وخت به مو په ویډیوګانو په شانو کې لیدلي، دا سپین د ګنبد په رقم چې دی. او دا خو نو شارپ بلډینګ دی چې ما بیا په وار وار سره زه چې هم ذکر کړي چې د لندن تر ټولو عجیب بلډینګ دغه یو دی. او دا سکای ګارډن ته مو انشاءالله یو ورځ ورته راسو، دغه نو تر دې هم لوړ دی. هغه لوړ ځای ډېر ښایسته جوړ کړی دی او ډېر ښه خوند کوي. نو دا و دغه ځای دوستانو چې والله پر بندېدو سو، هغه دی شانې یې بند کړله او ښکته کېږو. نو وبه ګوره چې بل ځای ته به هم نصیب شوی که نه، هغه پر 2 بجې کېږي. موږ خالي نیم ساعت وخت لرو کور ورسېدلو، او که نه بیا به د لې یو څه لا وګرځو د باندې. نوي کال ته دوی لایټونه مایټونه لګولي، سړکان وړکان یې ښایسته کړي، پر هغه کې به وګرځو. ټرین راته ولاړې، نو د دې دا مطلب څه موزیم ته نصیب نه دی شوی، یعنې هغه به هم در باندې لیدی. خیر هغه به انشاءالله بل وارې ورته راسو، دا وارې مناسب نه دی شوی، دا وارې به ولاړ شو د خیر سره. لندن کې به یو څه وګرځو، او هغه به نو دا غونه شپه ده چې موږ یو څه ګرځو، ختمه ده شپه. موزیم ته به بیا بل وارې بوځو انشاءالله په بل بلوګ. آکسفورد سټریټ ته رالو. د آکسفورد سټریټ دلته په لندن کې ډېر مشهوره دی، همیشه داسې رش کش یې پکښې. او چې هلته میوزیم ته نه ولاړو، دلته به راسو یو څه به وګرځو. د دې نوی کال شروع کېږي، د دې نوي کال په مناسبت سره دا لایټونه لګولي دي، هر سړک ته چې ګورې دا بلپانې لګولي، او صفایي نو هم 24 ساعته شروع وي. دغه کاریګر دی، دغه شان د کچرې مچرې سره ټولوي، ورته پاکوي یې، او دغسې به ولاړ شو تر یو ځایه پورې. دغه ځای خورا مشهوره دی، دلته ډېر خلک راځي خالي د لایټینګ دپاره، د لایټونه چې لګېږي د دې دپاره، او رش په دا شپو کې بیخي ډېر. دا مایکروسافټ کمپنۍ ده چې دا وخت بنده ده، چې بنده نه وای ورغلي به وای. دلته یو خطرناکه موټر یې درولی دی، شاید د دې د کمپنۍ جوړ موټر یې کې د هغسې ډمې ته درولی دی. دا څونه ټایرونه دي، دا د غرو دپاره ما په خیال جوړ کړی دی چې پر غرو یې څوک وخېجوي. شیخه په دې مې سر نه خلاصېږي، دا ډمې ده کې موټر جوړ کړی دی. دا نو څوک څه دا خو د دې ښار دپاره نه دی چې څوک په دې ښار کې وچلي. ته د ټایرو ته وګوره، خو بسان به تر دې ټایرو لاندې راځي، موټران خالته پرېږده. ستا څه خیال دی شیخ؟ دا د دغسې غرو دپاره جوړ کړی دی. دلته وګوره ګروپان یې هم ورکړي دي. شوق به شوق دی، موږ د آیفون شوقیان یو، چاره پلار راووځو او د آیفون سټور ووینو، طاقت خو نه کېږي چې ورننوځو نه. او هر وار چې راسم تاسو ته به مې یو 200 وارې در ښکاره کړي، دا یو وار بیا در ښکاره کړم. او دا غټ سټور دی، ډېر غټ سټور دی. او شان خو نو تاسو لیدلی دی، ګردشان یې لیدلی دی.
آیفون مو لیدلی دی آیپیډ مو لیدلی دی دغه د ټولو چې دا وارې ماته یو شي ښه خوند راکړی دی او دا سټور ته زه رالم هغه دغه دوکان کې دا دننه چې دا درختې لګولي دي دغه درختو دپاره زه هم رالم ډېر ښه خوند یې راکړي دا ګلدانۍ ته وګوره دننه خاورې و ډبرې ور اچولې دي دا ښایستې درختې پکې راشنې کړي دي داسې لوړ بوم ور وخېجو خورا غټ سټور ورته جوړ کړی دی او بس انتظار یم آیفون 14 ته انشاءالله چې آیفون 14 راسي د خیره که ژوند و په وسه مو پوره وه به رب آیفون 14 رانیسم دلته راوختم د دې ویو دپاره تاسو ورته وګورئ دا داسې راشي ګرد عمر خلک ورته راغلي دا لوړ ځای کې ساعتان دپاره خلک ناست دي او دا ګوشي کې دغه شانې دي یو ساعت یې زما هم سوچ دی باید یو دانه رانیسم نن سبا بې موبایل او بې ټکنالوژي او بې سمارټ واچ ګزاره سخت دی ډېرې وسایان یې ورکړي دي ښه خوند کوي چې د چا سره ورسره یي چې په وس یې پرئ او دا شیان څوک ولري ډېر ښه خوند کوي او دا سخته خطرناکه پیسې یې جوړه کړې ده بیخي درانه هم ده دا شیخ سوسو شیخ څه کوې دلته شیخونو په ما خرچې کوي کله کله داس ناولاد شام په دا یخ کې راته اخلي د یخ په ډک دی دا څه شیخ اوس زه برام واچوم تا چې ښه واخلې شیخ واه ته کوفیانې څښه و انسان ځوان ساتي کوفي دا رښتیا ده شیخه وایي کوفي انسان ځوان ساتي کله کله وه دا دلته هم جنجالونه و جنګونه کېږي د دې دوه سره بنده ده ودرې هغه دا سراشتې معلومېږي لا دا ده ګور دوست غواړي چې وزغلي مثال تو ګور دا د پولیس پر راځي ها هغه مجرم ورته ولاړی دی یې ونیول مجرم ورته ولاړی وزغستی دی دا مظلوم یې ونیول دغه ولاړه پر دې خوا ویې ځغستلو دا موټر دلته پرېښوی پر ډبل یلو لاین باندې هم ولاړ دی که ټرافیک رالي ټکټ هم ورکوي پارکۍ مسلمان سومالیان ول موږ په کیسه سر نه خلاصېدی موبایل یې ورڅه واخیستې دوه توریان وه ده پسې ځغستل یو څه حملې مو او پولیسانو بېرته دی ونیوی اغله ورڅه ولاړ سکیورټي وه هو پولیسان نه وه سکیورټي وه انا احد فلسطیني نور من ندیسته شیخ وای دغه واخه وای دا پښیمانه به سې ته راځه شیخ هلته یې وګورو دواړه به وګورو چې کوم یو سم دی ریو آلین هغه راځه وګورو شیخ په موټ خرچې کوي دا ځای شان ګران دي شیخ ته نه خبر ده په 200 پاونډو باندې څوک اخلي دغه کوم خوا ده دې خوا ته هوپ ما چې څوک امن زه به دلته واغوندم پر ځان به وګورم تاسو ما راته ګورئ دا آسونه غټ دا نور وکتلې دا ډېر کوچني وې دا ډېره غټه فایده نه وکړه دا اوس چیش جوړه کړې ده چې د دې زما سر نه خلاصېږي تو باندې مې انجلې جوړه کړې ده نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې بلوګ د نن جمعه مبارکه تېره سوله
کوم ځایونه چې مو په نیت کې وه په هغه کې یو وسو بل راڅه پاته سو هغه به بیا بل وار یې وکړو انشاءالله تعالی نن ورځ تېره شوله ستړي شولو امید کوم چې خوښه شوې به مې دا ویډیو که مې خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ ما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو چې بل وخت داسې زه ویډیو پورته کړم یا اپلوډ کړم او تاسې دې وینئ په خبرېږئ نو ښه وخت درڅه غواړم د خدای په امان الله مو مل شي